یو څو بچي ورکړي. معمولی تفصیل به یې ذکر کړو. یو مشر زوی عمر، او ما تاسو ته تېر شوي بیان کې ویلي چې د عثمان رضی الله عنه دوه کنیتونه وو، ابو عمر، ابو عبدالله. ابو عمر ډېر مشهور دی. وجه د هغې دا دی چې دا عمر پاتې شوی دی، هر چې عبدالله دی نو هغه په وړوکوالي کې هغه مړ شوی دی. نو دې مشر بچی شو. مشر ورته په دې ویل کې یعنې کوم چې پاتې شوي دي، کوم چې ژوند تېر کړی، نو دا زوی د عمر، عمر نه عمر. په عمر او په عمر کې فرق دی. او دی په مشهورو تابعینو کې و، حدیثونه تې هم را نقل دي. دویم زوی و ابان، دم د دې زنانه نه ابان. او دا ابان مشهور امام تیر شوی دی، او مشهور تابعی او مشهور عالم. او عبدالملک ابن مروان چې کله خلیفه شو نو په هغه وخت کې دی د مدینې والي هم پاتې شوی دی. هسې رشتې او بچي او مشران او کشران داسې مزه کوي لکه د دوی دا چیز دی. دی د پلاني صحابي زوی دی، هغه د هغه رور دی، دا د هغه خور دی، هغه د لور دی. لکه اوس د ابان که د ابان تاریخ شروع کړي ته به ورته حیران شي، د دومره غټ عالم او فقیه تېر شوی. او چې د د پلار هغه دې شروع کړي نو هغه ته به ښه حیران شي. بیا چې د پرونو پسې ورشي هغه ځان له غټ خلک دي. نو دا اصل وجه دا درته ووایم د الله د توفیق نه بعد. د الله توفیق خو ټول نه اول دی چې بنیاد کله برابري که نه، را روانه سلسله به برابري. او چې بنیاد کله بېدینه وي او دنیا پرست وي او دغه قیسې لکه څنګه چې زموږ د دې د هرس د دنیا ځمکه کت او جیداد بره او هغه دومره وګټلی او ما دا زموږ د را روان نسل دا قیسې اوري، نو ستاسو تمه ده چې را روان نسل به د دین اماماني. بنیاد ته مضبوط کېده، برکت به کې الله اچوي. ته خپل محنت او کوشش وکړه، رب العالمین به که ستا په دې بچو کې درې نشي دوه به یي، که دوه نشي یو به یي. خو یو کس به پکې داسې وي چې هغه به د دې امت د دې ملت د دې قوم د علاقې د معاشرې به خدمت کوي، په دې سره ذکر پاتې شي. ابان دا مشهور تابعي دی. او د دې واجبه قصه راته وکړمه. د مرګ نه یو کال مخکې په ده باندې پالج مرض راغلی و، په دې ابان باندې. هغې کې به یو ناشنا قصه، هغه روایت چې دی امام ابو داود هم راوړی دی، امام ترمذي هم راوړی دی. هغې کې هغه قصه دا ده، ابان ابن عثمان وی سمعت عثمان بن عفان، دې سند ته ووه. ابان ابن عثمان وی ما د خپل پلار نه اورېدلي دي عثمان ابن عفان. هغه وی چې ما اورېدلي د رسول صلی الله علیه وسلم. دا سند دی چې چا درې پیرې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم سحر وی، ماښامه پورې به الله رب العزت دې د حادثې او مصیبتونو نه وساتي. او چې چا درې پیرې ماښام وي سهاره پورې به وساتي. دا ډېر قیمتي ذکر دی، امید دی تاسو به وایي. سهار درې پیرې ماښام درې پیرې. نو دا خو مشهوره شوې وه په خلکو کې چې ابان دا حدیث بیانوي. هغه معاشره دینداره وه. ما تاسو ته یو څو پیرې ویلي دي چې په هغه وخت کې د هغوی په زمانه کې د بېدینه به ناشنا وو، ځکه چې پوره معاشره کې به یو څو دانې وي، لکه څنګه چې زموږ په معاشره کې د دینداره ناشنا ښکاري، د هغوی په زمانه کې به د بېدینه ناشنا ښکاري. نو هلته مشهوره وه چې ابان حدیث بیان کړی دی، وایي چې ما د پلار نه اورېدلي، زما پلار د چا نه اورېدلي؟ د رسول صلی الله علیه وسلم. په ده باندې پالج راغی. چې پالج راغی نو دی یو مجلس کې ناست و او د ده نه یو سړي دا حدیث په خپله اورېدلی و. نو فجعل الرجل ينظر الیه. اوس په ده باندې پالج راغلی دی، دا یو طرف ولوالی دی، غریب ناست دی، بیمار دی. نو دا سړی ورته په غور غور سره ګوري. ابان ورته ما لک تنظر الیه، ما ته ولې ګورې څه دی؟ ابي پوه شو، وایي ما ته ولې ګورې؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم. زما دې په الله قسم نه ما دروغ ویلي دی او نه زما پلار دروغ ویلي دی او نه رسول الله وسلم دروغ ویلي دی. یعنې کوم سند چې ما ذکر کړی دی هغه دی. خو
دا پالت چې په کوم ورځ په ما راتو زه غوسه شوی وم سهار جو دا غوسې د لاسه ما نه هغه ذکر هېر شوی او یو حدیث کې داسې امام ترمذي چې کوم روایت راوړی دی وي اما ان الحدیث کما حدثتک حدیث ګورې حق حدیث ته کوم چې ما تا ته ویلی ځکه چې نه ما دروغ ویلي نه زما پلار دروغ ویلي خو په هغه ورځ ما ونیوي ليمضي الله علي قدره چې الله رب العزت چې تقدیر کې کومه فیصله کړې ده چې دا واقع شي هلته تقدیر کې لیکلی شي ځکه حدیث کې راځي که نه چې کله رب العالمین خپله فیصله نافظوي که نه نو بیا دا سړی داسې شي چې په هېڅ پوه نه شي د سترګې د رب په اندازې کې اوس کار وشي نو بیا ورته وروسته خلک وایي که تا دا کړی که تا دا کړی که تا دا کړی لکه هغه غریب به څه کړی وی هغه اسمانونو والا دا فیصلې لیکلې وه ځکه که تا دا کړی وی او تا دا کړی وی او تا دا کړی وی نو بیا خو دغه فیصله نه نافظېده او فیصله الله لیکلې ده نو ابان د دې سړي په نظرونو باندې پوه شو چې یاره دی ما ته ګوري چې تا خو حدیث ویلی او تا ویلی دی چې څوک دا ذکر ووایي نو په ده داسې مصیبت نه راځي هلته په خپله پالج د باندې راغلی نو هغه وایي زه غوسه شوی وم نو دې نه دا فایده هم راوته چې د غوسې یو نقصان ده دی پرون بل اوس مې ما خبره کړې چې غوسه څومره خطرناک شی دی یو نقصان یې دا دی سړي نه ذکر هېر شو نو امام